نن مسترګې لګېدلې په ګودر واچوي کنه کلاکې کلاکې ژړېدلې په ګودر دې نن مسترګې لګېدلې په ګودر دې کلاکې کلاکې ژړېدلې په ګودر دې نو د پسور باندې راغلم همزولو حالاتونه بوکېدلې په ګودر دې لاره شاړه د څېره یې بدلګي اغزن بوټي راختلې په ګودر دې نن مسترګې لګېدلې په ګودر دې کلاکې کلاکې ژړېدلې په ګودر دې نن مسترګې لګېدلې په ګودر دې کلاکې کلاکې ژړېدلې په ګودر دې شور او شرور کې د مستو پیغلو نشتا خاموشي پرې غځولې په ګودر بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو هیوادوالو وینئ چې مونږ د خیریه کارونو سره نن د خپل د ټیم ملګرو سره داسې ملي ولسوالۍ دا یو خوړ ساحه ده چې تاسو وینئ د خوړ تر څنګ مونږ ناست یو او دلته یو ښایسته چینه ده نو د هسکې مینې کې نن وخت د توتانو موسم دی او ښایسته مزېدار توتان مو راڅنډلي او ما سره خپل ملګري ناست دي د هسکې مینې چې کوم توتان نو ډېر ښایسته توتان او ښایسته میوه ده خوږه میوه ده نو نن ما سره ملګري ناست دي توتان مونږ یعنې زمونږ د وطن دا رواج دی چې توتان سره د شومړو چې شومړې نه وي د شومړو توتان هېڅ مزه نه کاږي دا زما دوستان ناست دي دا د دو فرمایشو چې توتان راباندې خوري نو شومړې به هم راباندې خوري همداسې را او الحمدلله اوس په هسکې مینې ولسوالۍ کې امن راغلی دی امنیت دی او عوام ډېره ښایسته هوا ده یخ هوا ده او مونږ سره ډاکټر صاحب محب الله شینوار هم ناست دی چې د ده خاطر هم دلته دې چکر ته راغلي چې دا د کابل نه راغلی منظرې چې وګوري انشاءالله چې د کابل منظرې به دې پوهېږي شینوار صاحب مونږ سره مننه خیر اوسې کورم ودان د ټولو دا ستاسو نیک احساس دی او واقعا چې زموږ د وطن توتان ډېره تاریخي او خوږه میوه ده او خوندور دي ډېر مشهور دي اوس چې خاص موسم دی او ډېر ښه وخت دی امن هم دی وطن کې او موږ نن راغلو خپله ستاسو کور ودان چې ځان هم هغه که هلې ځلې مو کړي او دغه مې یو پروګرام هم برابر کړ ښه د وطني شومړو سره او ښه هندوانه او دا پروګرام او یخې اوبه د سپین غره او موږ همیش په خپل وطن کې امن غواړو سوله پکې غواړو الله دې د دې ناخوالو او ستونزو نه نور په خیر خلاص کړي او هسکه مینه یو اوس وخت کې ټول خلک راتلی چې زموږ د وطن د دې میوې نه خوند اخیستی شي او چکر او سیال او ټولو ته ښه وغواړو انشاءالله په دې هیله چې ټول راشي او موږ سره په دې هغې کې او په ورین تندي باندې موږ د ټولو مېلمنو او د خلکو خدمت ته حاضر یو مننه کوو ډاکټر صاحب نه چې تاسو ته د وطن په هکله او د خوږو توتانو او د وطن په امنیت پوره معلومات درکړه پاتې د نوي عزیزانو زموږ د مازدیګرینې د توتانو پروګرام سره زموږ چې یوټیوب چینل او زموږ پیج در سره لایک کړئ او هېوادوالو مننه کوو د تاسو نه چې هر ځای کې هستئ خوشحاله اوسئ ښه ژوند درله غواړو او په لوی الله مو سپارو کامیابي غواړو خدای په امان